بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ چې ژوند تیریږي کنه نو هر ورځ لکه په ډیلی بیسس باندې مونږ ډېرې زیاتې فیصلې اخلو. چې هغه ورځ فیسبوک باندې ما یو پوسټ ورکړو کنه چې ډان نیوز پیپر کې راغلی و د تیر منډې باندې چې هر یو انسان په ډیلی بیسس باندې روزانه 34000 یعنی 40,000 فیصلې اخلي کنه او بیا باغې کې 95% لګا 95% یې د لشوري توګه باندې چې مونږ ته راغی لګا پته نه مونږ هغه ته سوچ نه کړي لګا مازه به نه چلولي او مونږه فیصلې اخلو. نو اول ټول نو به خو یو شاکینګ دی چې ته چاته وای چې مونږه د رزي سلور 10000 فیصلې اخلو نو یې ردا لکه اوس منلو خبره ده. نو چې بیا هغه د مالګه سوچو کنه نه دی داسې ک هغه په مبالغه کړي نو ک سلور 10000 نه سلور 10000 وای کنه نو دا څنګه یو اول خو ګوري دي ته وګوري چې لکه مونږ چې روټای خورو نو هر یو نوړای سره چې اوس مونږ ته مخامخ لکه ډیش اسپرادرینګ غدوا یا درې سیزه یې نه نو هر نوړای سره مونږ را سوچ نه کوو چې ورګه دا نوړای د کم یو ناخلم بیا مونږ دا هم سوچ کوو چې دا نوړای لا نور وچا کوم غنه تیرې کوم کسلا دی ور سره نو مونږ و چې داتې واخلم غداتې واخلم کنه نه دی سره د ټیک ټاک چې تاسو ګورئ یو غنټه چې تاسو ټیک ټاک وګورئ پاږي کې تاسو سوره ویډیوز تیر کړي دا هر یو ویډیو چې تاسو تیر کړي نه تاسو ولې تیر کړي چې مخکې تاسو فیصله کړي چې دا نه ګورم او چې کوم یو تاسو ګورئ نام تاسو یو فیصله کوئ نو بیا ګورئ بیا راغی نه پس دا ومي چې ورګه دا پوره ګورم او کنيمه ګورم نو یو غنټه کې چې تاسو سوره ویډیوز یې سوره فیصله مونږ اخلو نو دا په لاشوري توګه باندې لاشوري توګه باندې څنګه چې لکه د انسان د مازغو دوه غړي سي دي یو کانشیس مایند دی او بل سب کانشیس مایند دی. کانشیس مایند دا دی چې مونږ لکه خپل مازغه چلو سوچ کوو او سب کانشیس مایند هغه چې یو خو زمونږ یاداش میموري پاږي کې سیو دا سٹور دا او بل دا چې دا زمونږ د بدن ټول کوم نظام چلیږي دا سب کانشیس مایند په تھرو چلیږي لکه مونږ چې ودوم جو زمونږ مازغه کار کوي مونږ دوی خو مازغه ویخي مازغه یو سکند لوم نه ودکیږي نو لکه مونږ چې ساخلو چې مونږ دوی نو مونږ ساخلو کنه دا سات چې مونږ اخلو زمونږ د بریثینګ چې دی نو دا سب کانشیس مایند چلی او دا کشان اوس زمونږ لکه ډایجسټیو سیستم دی نو مونږ چې ډوډۍ وخورو نو مونږ خودو شو کنه نو چې مونږ بده شو نو زمونږ هغه ډایجسټیو سیستم خو چلیږي هغه چې چلیږي کوم ځای چلی هغه سب کانشیس مایند چې دی نه هغه ځای نه چلیږي نو دا هغه لاشعوري توګه ده چې دا زمونږ په اختیار کې هم نه ده د مازغو د عیسی مونږ غواړو کنه مونږ نه غواړو دا د بدن چې کوم سیستمز دي دا به چلیږي او کوم ځای چلی سب کانشیس مایند چلی نو دا 95% فیصلې چې مونږ اخلو چې دا ویډیو ګورو دا نه ګورو ډرایوینګ چې څوک کوي نو چې کوم ډرایوري کنه نه د په خپل د لاس او د خپې چې کوم دین او کلچ لا او بریک لا او بیا غیر بدلول د زی ډېر خبر نه دی به زور نه اخلي نور د سوچونه کوي نو دا چې دا زینه دا ولې زی دا سب کانشیس مایند کې هغه ډرایوینګ پوره چل سیو شوی دی اوس دې چې کوم دین په خپل هغه روان دی خو روان هم د کړه مازغونه دی ټیک ده. نو مطلب د ټولو نومبېدار چې لکه د ډیسیژنز اغستل چې زمونږ د نن د سټډي سرکل ټاپک دار کنه چې مونږ خو هر ورځ ډیسیژنز اخلو او څه ډیسیژنز وړي ډے ټو ډے د لایف سره ریلیټډ او څه ډیسیژنز داسي چې د هغه اغستو سره یا زمونږ ژوند جوړ شي یا بالکل تباہ شي یو نه یو ډیسیژن داسي چې د انسان او د کامیابی په مینس کې صرف هغه یو ډیسیژن اغستل دوری او یو نه یو ډیسیژن داسي چې ټول عمر بیا خلک هغه یادوي وای دا زمانہ دومره غټه غلطي شوې را لکه دې چې کوم ځای ته رسیدو بس هغه ته به هم رسي نو د ډیسیژنز ته اغستونه مخکې هغه شرطونه پیژندل دي چې زموږ نظر کې بیا موږ ډیسیژن اخلو بیا به ټیک ډیسیژن بیا به هغه نتیجه صحیح راوځي. نو بیا که تاسو خیال کړئ نه دی انګلیش کې دا نه وایي چې ډیسیژن ټیکینګ دی وایي ډیسیژن میکینګ نو ډیسیژن میکینګ مینز that it is a process دا پوره یو پروسس دی دا موږ خدا نه کوي چې پیسې اخلو ډایرکټ واخلو نه پوره پروسیسینګ ول دل کیږي کنه دا مونږ چې راما تاسو ته وایي چې دا صرف د ویډیو تیرول چې دی کنه نغه مونږ چې ډیسیژن نخلو نام دلته پروسیسینګ کیږي بیا غستې شي خو جدا خبره ده چې الله پاک د انسان مازغه دومره تیز جوړ کړی دي چې د پروسیسینګ چې کوم دین د سکند په یو نیمه حصہ کم کول شي ٹھیک ده کنه نو دا پورا یو پروسس دی اوس په هغه کې چې خامخا کم غټ ډیسیژن نه دا هغه ډیسیژن میکینګ د یو لوی پروسس نه تیریږي هغه کې خلک بیا ډیسیژن غستل سکندونو منټونو کې نه یا بیا پرزو کې خلک بیا سلاګانې کوي یو بل سره اذان پوي کوي او بیا ډیسیژن ځخلي فیصله اغستو لپاره چې شرطونه مونږ وو کنه نه اول زمونږه فیصله ولې غلطه کیږي ځکه چې مونږه فیصله د ایموشنز انډر اخلو نو لومبای چې کومه غټه خبره ده سبق ته نه داره چې چرې به هم په ایموشنل سټیټ کې فیصله نه اخلي لکه که تاسو چې نه دا تاسو کوي چې ژوند څنګه دی وای مړه دا څه ژوند دی دک کس چې را دی وای مړه څه ژوند دی د بل ټیم کې چې نه تاسو کوي نه به وای نه یار څه سم دم دی دا ولي چې دې چې کوم جواب مونږ لره کوي نه دې چې د کوم کنډیشن دی نه هغه
مطابق راکوي کنه ډیر زیات غوسه یو دغه ټیم به مو فیصله نه اخلو نو غوسه کې خو وګورئ خلکو کورونه نه دي روان کړي طلاقونه یې نه دي ورکړي بیا وروستو په هغې باندې پیمانئ دغه شان که موږ ډیر زیات خفه یو نه خفګان حالت کې به هم ډیسیژن نه اخلو او که ډیر زیات ایکسایټډ یو خوشحاله یو بیا به هم ډیسیژن نه اخلو کوم چې دغه ایموشنز کې ډیسیژن واخیستلی شي د ایموشن سنټر نه د هغې هغه نتیجه بیا ټیک نه وي نو لومبې پکې لکه دا سبق دی که نه بیا د هغې نه پس دا دی که نه چې کله موږ ډیسیژنز اخلو نه اول د دې نه دا لکه جایزه اخیستل پکار دي چې دا موږ ډیسیژن اخلو د کوم کار باره کې د کوم څیز باره کې نو موږ سره د هغې باره کې ریکوایرډ انفارمیشن شته او که نشته معلومات شته او که نشته لکه موږ اوس ووټ اچوو نو موږ ته څه پته دی چې کومه پارټي ټیک ده او کومه غلطه ده یا کینډیډیټ کوم یو ټیک دی کوم یو غلط دی نو ما ته پته نشته او زه ووټ اچوم نو به خامخا غلطي راځي نو نه اول دا دی چې د ډیسیژنز اخیستو نه مخکې لکه موږ لا ریکوایرډ چې کوم انفارمیشنز دي نه هغه راغونډول پکار دي او د انفارمیشنز د ټولو نه غټه ذریعه نن سبا همدغه انټرنیټ دی بیا په انټرنیټ کې موږ مخکې هم ویلو چې هغې کې دا مسله ده چې هغې کې فیک او د فیکټ هغه مسله ده هسې نه چې چېرته د یوټیوب ویډیو له لاړ شي خو داسې ځای باندې ورشي چې هغې کې چې کوم دی جعلي خلک دی جعلي استادان دي جعلي سپیکرز دي او هغې غلطې لارې ښیي نو دا هم چې هغې کې بیا داسې چې جینون سړی بنده وګوري جینون کتاب وګوري جینون ویډیو وګوري او د هغې نه چې کوم دی هغه انفارمیشن خپل واخلي او بیا هغه ډیسیژنز واخلي که نه بل ګوري د ډیسیژنز چې کوم دی که نه ډیسیژنز موږ کله اخلو نو ډیسیژنز موږ هغه ټایم اخلو کله چې موږ کنفیوزډ شو او کلیریټي نه لکه فار ایگزامپل چې موږ له موږ 12 وکړو نو موږ بیا وایو چې موږ اوس کوم فیلډ ته لاړ شو چې موږ کله سبق وو سبق برابر شي ټول نو بیا موږ ته دا یو مسله چې اوس زه څه وکړم لکه پاکستان کې خو د مخکې نه خلکو ته دا پته نه وي که نه چې زه به دا کوم بلکې بیا موږ بالکل په عین وخت باندې دا فیصله اخلو چې اوس زه څه وکړم نو زه څه وکړم مطلب دا دی چې زه بزنس وکړم بزنس لانچ کوم که چا سره پیسې وي که نه جاب وکړم جاب کې بیا سرکاري وکړم که پرایویټ وکړم پاکستان کې پاتې شم که نه ملک نه بهر لاړ شم نو دا اوس اویلیبل آپشنز دي که نه نو دی اویلیبل آپشنز کې اوس کتل دي داسې کتل دي بیا که نه چې لکه اوس که چېرې زه وایم چې سرکاري جاب نو د سرکاري جاب بینیفټس او ریسکس دا دواړه چې کوم دی نه د دې جاج اخیستل دي بیا دغه شان د پرایویټ جاب ګوډ او بیډ بیا د بزنس ټول خلک وایي بزنس ښه شی دی بزنس ښه شی دی نو دي چې بزنس ښه شی دی که نه نشي کولی ټول خلک رسک نشي اخیستی خلک نو بیا دغه د بزنس پلس او ماینس بهر تلل چې کوم دي ټول خلک وایي چې زه بهر لاړ شم بهر چې کوم خلک تللی وایي آیا هغه ټول خلک خوشحاله دي نو ټول خلک خو نه دي خوشحاله چې ټول خلک نه دي خوشحاله نه اول په دې باندې ځان پوهه کول دي چې دا زه کوم ډیسیژن اخلم نو دا ډیسیژن چې اخلم نو دا زه صرف د هوا په رخ کې روان یم لکه څنګه چې نن سبا ټرینډینګ کې چې رواني نو ټول خلک هغې سره رواني نو که د هوا په رخ کې روانې نو بیا کیدای شي چې ته بهر لاړ شي خو بیا به وروسته هلته کې خفه خوشحاله به نه نو د دې فیصلې اخیستو نه مخکې ځان له د سبجیکټ خوښولو نه مخکې چې یونیورسټۍ ته بنده ځي یا چې پریکټیکل لایف ته راځي د جاب د خوښولو نه د دې نه مخکې پوره اویلیبل آپشنز بیا د هر یو آپشن دا ریسکس او بینیفټس ګوډ او بیډ اب پوره چې کوم دی د هغې چې جایزه واخلو موږ نو بیا د هغې نه پس ډیسیژن اخیستل دي اوس وګورئ تاسو لږ غونډه کې سوچ وکړئ ستاسو هم په مایند کې دا دی چې لکه موږ به څه کوو تاسو چې نن کور ته لاړ شئ تاسو 4 پیج راولئ هر یو پیج باندې لکه یو پیج باندې د سرکاري ملازمتو فایدې او نقصانات ولیکئ په خپله د چا نه تپوس مه کوئ خپله سوچ وکړئ بیا چې کوم دی په بل باندې د پرایویټ هغه فایدې او نقصانات بل باندې د بزنس فایدې او نقصانات او بل باندې د بار تلو فایدې او نقصانات 4 واړه پیجونه ځان ته مخامخ کېږدئ بیا لږ سوچ وکړئ دې ته نو 100% به تاسو کلیر شي چې ماله مخامخ اوس څه کول پکار دي اوس پوه شوئ خبره ښه دې کې داوم ده اوس خو اویلیبل آپشنز وشو موږ ریسک او بینیفټس هم وکتل خو دا خو ټول موږ د بهر هغه څیزونو هغه جاج واخیسته هغه دننه چې کوم دی د هغې خو هم جاج اخیستل دي که نه نو اوس د دې په رڼا کې خپل ځان کتل دي چې دا 4 آپشنز دي ما سره نو زه پکې کوم یو کې فټ راځم نو بعضې خلک به داسې هغې دپاره سرکاري ملازمت ټیک ټاک دی لکه دلته کې موږ چې کوم دی موږ کې غټه مسله خو اکه یو ده که نه چې وي آر لیوینګ ان ټو او بس موږ چې کوم دی که زما نه اوس څوک تپوس وکړي چې یاره دا سرکاري جاب ښه دی که ښه نه دی نو بس که زما په مایند کې ښه نه زه به ورته د هغې لوی فضایل بیان کړم اګه زما مایند کې ښه نه نو ټول به ورپسې بد راته وایم نه نه داسې نه دی تا نه چې چا تپوس کړی دی نو د دې سړي نه اول شخصیت وګوره ابزرو کړه چې دی څنګه دی د ده لایکس او ډسلایکس څه دي د ده په ژوند کې څه غواړي دی چې څه وکړم بیا د هغې نه پس اندازه ولګو چې د ده لپاره سرکاري جاب ټیک دی که پرایویټ ولی ټیک دی
کاروبار والا ټیک دی کنه ملک نه بال بهر تلل ټیک دی نو دنا بیا جایزه لګول اغستل دي چې لکه موږ اوس یو ډیسیژن اخلو کنه د ډیسیژن اغستونه مخکې چې زما پرایورټیز سری زما ګول سری هغه خپل ګول چې کوم دي نه هغه خپل ګول چې موږ ته کلیر ان ډیسیژن اغستل پکار دي کنه بل چې کوم نه بي پریکټیکل اګه موږ مخکې هم سټډي سرکل کې ویلو چې یو ریئلیسټیک اپروچ دی یو آیډیالیسټیک اپروچ دی آیډیالیسټیک اپروچ دا دی چې موږ د دنیا ته د خپل ذهن مطابق ګورو ریئلیسټیک اپروچ دا دی چې موږ د دنیا او د دنیا سيزونه چې ایز اټ از څنګه دي نه چې داسې ورته وګورو نو اوس ریئلیسټیک اپروچ پکار دی کنه زما دا سیس خوښ دی خو ګوره دا سیس ښه نه دی داسې کیدی شي کنه بل لا سیزونه داسې کنه نو ریئلیسټیک اپروچ پکار دی چې زما دا خوښ دی او که خوښ نه دی خو ګوره حقیقت خبره دا ده بل بایسز چې کوم دي کنه زمونږ خپل هغه لایکس او ډیس لایکس او تعصبات چې دي اډړې د کې خودل وکړ دي پرسنل بایسز د دې کول اصل د صحیح ډیسیژن غوښتو لپاره چې لازم خبره ده بل یو خبره ده کنه وای کارونه چې دي د کارونو قسمونه دي د کارونو قسمونه داسې دي کنه چې یو ارجنټ ورکی او یو امپورټنت دي یو کار داسې نه ارجنټ دی امپورټنت دی یو کار داسې هغه هم ارجنټ دی او امپورټنت دی اوس دا خو صفا خبره ده چې هم ارجنټ دی او هم امپورټنت دی هغه کول پکار دي نه ارجنټ دی او نه امپورټنت دی ان دي کول پکار خو اوس هم ګوره کوم لا لکه داسې سوشي کنه چې موږ لکه بار والوزو او په یو ډرون کیمرا باندې ته اوس چې څوک کوم څه کوي دا ټول خلک دا موږ ته ښکاره شي نو مور دین 50% خلک په اوس هم په هغه کار کې مشغوله وي چې نه ارجنټ دی نه امپورټنت دی داسې یې غني دا غي څه دغه یو بزرګ له یو کس راغی کنه ورته یو خبره کوم هغه ورته راته چې کوم خبره کې دي چې زما څه فائدہ شته هغه ورته نه یستا پکې فائدہ شته وینا ویره سوسایټي پکې فائدہ شته نه وینا به مکوا اوس دا داسې کار دی چې داسې د دنیا خلک مونږه چې ارجنټ نه او نه امپورټنت دی بیا به کوم خلک غړم دي اوس مسله کوم ځای کې جوړیږي فیصله کوم ځای غستل دي چې یو کار دی او هغه ارجنټ دی او بل کار دی هغه امپورټنت دی ا دواړه ته په یو ټیم راغلل اوس پته څنګه فیصله اخلي چې ارجنټ حکم کې امپورټنت حکم دې ځای کې اوس مسله ده کنه چې دا اوس پتا باندې ډیپند کوي اټ ډیپند اپان یور ګولز دا اوس پتا باندې ډیپند کوي کنه چې ستاره لپاره ستا ګولز کې کړه ارجنټ ورته نږدې نه دا کول پکار دي او کې امپورټنت ورته نږدې بیا دا کار کول پکار دي بل دا کار دی چې مونږ ته روسو پورې دنیا کې سره ځوان کړی دی او مونږ څومره فیصلې غستې دي ناغي فیصلو کې چې کومه غلطه فیصله ویني دغه هم ته نقصان راغلی دی کنه هغه کدا موږ مشمولي کې یو ورځ د جمعه ته پټ شي یو سبق نه عام یو فیصله وکړه یو غلطه فیصله و چې کور درغلی یو به ټکولیو نو میسټیک او میسټیک موږ ته سزا ملاو شو کنه بس اوس موږ ته دا پته ولګی چې دا کار نه دی دا ټول چې کوم میسټیکس دي نو مسلمان مو په یو موږي باندې دوه پیری ټکر نه خوري چې دا کوم ټول میسټیکس دي د دې کې سب کانشینس کې اسیم سوي شوی دي نو لوګ هم ته کې سب کانشینس ته هم کله نه کله تل وکاري کنه اجل د کوم سوي شوی دي کوم غلطۍ دي نه چې دا غینه موږ سبق واخلو بیا ډیسیژنز واخلو نه بټی کی هغه ریپیټ کول نه دی پکار کنه ډیسیژن سره هم ټایم کې کوم دی نو ډیر زیات لینک دی د ټایم او د ډیسیژن ځکه چې کومګه لکه زه تاسو له مثال اوس درکم چې پاکستان کې څنګه عدالتي نظام دی او داسې عدالتي نظام دی چې دلته کې د دوه کسانو په پټي باندې مسله راشي نو په پټي باندې چې کله فیصله راوځي ناغي کې کله نه کله 10 کال هم تیر شوی نو چې 10 کال پس کله هغه فیصله وشي او فیصله صحیح وشو خیر د غلطه نه ده ټیک ده خو 10 کال پس وشو نه دا انصاف دی دا زه دې ته وایم دا انصاف سره نه انصافي ده لکه ګوري جسټس واغه دی چې هغه ریپیډ او چیپ جسټس فوري او سستا انصاف نغه انصاف دی نو د فیصله هم د خبره ده فیصله مونږ ټیک واغستا خو دا فیصله چې موږ د کوم غستل پکارو د 15 کال مخکې غستل پکارو بیا به هغه شان اوټ پټ خونی کنه پوه شو خبره نو رائټ ټایم رائټ ډیسیژن بلدار چې فیصله هغه څوک بیا هم ځانته دغه اصل پکار دی لکه مطلب دا یو کار لپاره موږ فیصله واغستن څنګه چې موږ تیر کې پلانینګ کې ویلو چې ټایم فریم ور سره مقررول پکار دی کنه بل موږ هغه چې رائټ او رانګ باندې کوم سټډي سرکل کړو هغه موږ دا ویلو چې یو کار په امریکا کې ټیکی هم هغه کار پاکستان کې غلطي یو کار په هندستان کې به غلطي او پاکستان کې به ټیکی دا ولي دا ځکه چې ګوري دا کارونه نه دي نو دا کارونه مو دا ټیک دي او که غلط دي نو لکه دا د کلچر ټو کلچر ریلیجن ټو ریلیجن او لکه فرام ون پلیس ټو انذر پلیس دا دې کې بدلاو راځي چینج پکې راځي نو دک شان فیصله هم نه کنه فیصله موږ نه کارونه لپاره اخلو کنه
نو ګورې دې ته ورسره سوچ وکړي لکه خپل کلچر خپل ریلیجن او خپل چې کوم چاپېرچل دی هغه ماحول هغه په مایند کې خودل پکاري بیا فیصله غستل پکاري که چېرې موږ داسې یو کار فیصله واخلو چې دا کار کول دي خو هغه کار زموږ په کلچر کې اکسپټیبل نه دی نو بیا په هغې باندې خلک ښه نه وایي که نه ریجډ ډیسیژنز ټیک نه چې بالکل هغه لکه د دې مثال داسې چې کومه ونه کې لچک نه وي که نه چې زول او طوفان راشي نه هغه ونه ماته شي فلیکسیبلیټي چې پکې نه اشنا چې کوم دی نه تاویږي راتاویږي نه ماته نه شي نه سروایول وکړي ډیسیژنز کوم داسې نه لګي چې بالکل ډیسیژن د واغ بیا رپوزي په سید باندې روانې بس اوس دا قرآن ټکی دی نه سرکمسټانسز سره کنډیشن سره چې کوم دی هغې کې لږ ډېر تا ښکاري چې که زه اوس دا چینج پکې وکړمه نو دا ښه دی بد نه دی نو بیا هغې سره هغه شان کول پکار دی فلیکسیبلیټي پکار ده خامخا او چې کله دا ټول کار تا برابر کړو لکه څنګه چې موږ دا ټول شرطونه اوس ووایو که نه نو چې دا ټول شرطونه تا وپېژندل چې داسې کار کول پکار دي که بنده بیا پرې نه پوهېږي نو خامخا یو پوهې سړي سره کې ناسته پکار ده کتاب کتل پکار دي چې هغې سره ریلیټډ وي چا نه تپوس پکار دی چې دې سره ریلیټډ کتاب هغه کتل پکار دي ګورئ کله نه کله یو کتاب کې به تاسو یو جمله ولولئ هغه جمله به ستاسو لایف چینج کړي هوښیاران وایي د جملو چې کوم دی نه د دې هم ځای کوي خو په دې هغه خلک پوهېږي چې څوک ریډینګ کوي که نه او چې څوک په دې پوهېږي سټوډیسټیک مي نو کتابونو کتو کې هغه هم تا ته ډیسیژن میکینګ کې تا ته ډېر هیلپ درکوي نن سبا خو د انټرنیټ زمانه ده د دنیا آرټیکلز خلکو لیکلي په هر یو ریلیټډ پرابلم باندې خو چې کله تا پورې پوره حالاتو باندې ځان پوهه که نه د هغې نه پس اوس څه دي د هغې نه پس اوس دا دي چې بس اوس فیصله اخیستل دي لکه فیصله اغستو کې بیا یره نه دي کول پکار چې کومو خلکو کې یره ده فیر دی هغه خلک ډیسیژن نشي اخیستی ریسک نشي اخیستی او چې کم خلک فیر ډیستی نه هغې ریسک اخلي او به ډیسیژن اخلي په مخکې باندې ځي نو د دې اخري خبرې مطلب دا دی که نه چې لکه ته اوس پوه شوې نو بس یې پوه شوې نو بس اوس ډیسیژن واخله که نه اصل کې دا ریسک چې کوم دی دا هم یو کار دی دا هم یو فیصله دی یو ډیسیژن دی که نه نو دا چې کله یو ډیسیژن دی دا ریسک دی نو د دې ریسک چې کوم دی نو هغه پیمانه کول پکار دي چې د دې موږ چې ګورئ کله هم یو کار کوو دکه نه ده چې اوس موږ د ملک نه بهر ځو موږ چې د ملک نه بهر ځو که نه نو موږ به د دې بینیفټس لیکو خو ریسکس پې هم لیکو که نه نو هغه ریسکس چې کوم دی نه هغه چې موږ کله هغې ته پوره وګورو نو بیا موږ هغه ایډیالیسټک اپروچ باندې نه بیا موږ په ریلیسټک اپروچ په هغې لاره روان شو بیا په دې کې چې کوم دی نه په خپله که تا ته اوس داسې ښکاري چې دې کې ریسک چې کوم دی نو 70% دی او بینیفټ پکې 30% دی بس صفا ساده خبره ده بیا به ته ډیسیژن نه اخلې هغه که نه د دې ریسک اخیستو مطلب خو دا نه دی چې بس وردانګه که کنده راځي او کار سره راځي وردانګه داسې نه ده سوچ سره کار کول دي دا اوس چې کوم دی د ریسک او د فیر مینس کې لکه سفر کول دي هغې کې بیا دی که نه چې لږ اوس مطلب دا دی تالته کې خوشحاله نه یې خو چې ته خوشحاله نه یې خو ستا هغه خوشحالي د نورو خلکو دپاره ټیک ده څنګه چې کور دپاره خلک مسافري کوي هغه د هغې دپاره یو خو دا ده خو یو هغه بل خفګاني هغه داسې خفګاني چې ته هلته کې تللی او ته اوس هلته کې په دې نه چې ته زه مسافر یم نه زه خفه یم ته په هغې خپله فیصله باندې خفه یې چې نه ما د چا وې چې دلته راځه او تا ته هلته کې اوس داسې ښکاره شوه چې که زه هلته کې پاتې شوم نه به زما دپاره ښه وه دا ته چې کومه خبره کوې دا خو خفګان نه دی دا خو سخته ده نو سخته خو به تېرې د خپل ځان لپاره د کور دپاره دلته او نو داسې خو ډېر زیات دي که نه لکه څنګه چې اوس مذهبونه دي نو په مذهبونو کې چې یو ځای کې یو کار چې کوم دی نه لکه اوس موږ الله پاک یو دی دلته خو توحید دی که نه که د توحید نه پله دې بله خبره کوي نو په هغه خو ګناه نه دی بلکې کفر دی که نه او هم هغه عیسایان دي عیسایان وایي خدایان درې دي نه خبره هلته کې هغه د ټیک ده ډېر زیات څیزونه داسې دي لکه پرده ده نو پرده اوس دلته کې که څوک پرده نه کوي زنانه زموږ چې پرده نه کوي نو دا ډېره زیاته ناروا خبره ده عمده که زنانه دي په اسلام آباد کې چې پرده نه کوي نو هېڅ ناروا خبره نه ده داسې ده که نه